بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانو فرمائی یستخفون دی پٹئی من اللہ دا اللہ نا ما حغس یستخفون دی پٹئی من الناس دا خلقنا ولا یستخفون دی نشی پٹولے من اللہ دا اللہ نا زکا وهو دا اللہ معاہم دا دی سر دے اذ پا آغی وقت کی یبیتون چې دی د شپې منصوبې جوړی ما د هغې خبرو لا یرضا چې الله نه خوشحالیږي من القول د داسې خبرو نه وکان الله دی الله بما په هغه څه یعملونه چې دی څه کوي محیطا راګیرونکې ها انتم هؤلاء ها اے انتم تاسو هؤلاء هغه خلک یې جادلتم چې تاسو جګړه کوئ عنهم د دوی د طرف نه یا جادلتم طرفداري کوئ عنهم د دوی فی الحیات الدنیا په دنیوي ژوند کې فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه څوک به بیا جګړه کوي د دوی د طرف نه د قیامت په ورځ باندې فمن پس څوک دی هغه انسان فمن پس څوک یجادل جګړه به وکړي الله د الله سره عنهم د دوی د طرف نه یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې ام یا من یکونو سوک پشی علیہم د دې د طرفنا وکیلا وکیل. الله جل شانو فرمای چې دوی د خلکو نه چې کومې خبرې پټوي نو دوی د الله نه نشي پټولی ځکه الله جل شانو د دې سر دی او دوی چې کومې خبرې جوړوي دا د الله ناخوښه خبرې دي دا منصوبې د الله ډېرې بدې شي او الله جل شانو دی چې سکی په هغې باندې عالم دی او راګیرونکی دی د دې هغه هر څه بیا الله جل شانو فرمایي تاسو هغه خلک یې چې دې د طرف نه جګړې کوئ یعنې دې طرفداري کوئ نو بیا به د قیامت په ورځ د دې څوک وکالت کوي د قیامت په ورځ به د دې د طرف نه زما سره څوک جګړه وکړي. پرون مې ته واقعه ذکر کړې وه چې یو سړي غلا کړې وه په منافقانو کې بیا هغه د خپل نورو منافقانو سره د شپې یو منصوبه او چال جوړ کړو. هغه منصوبه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولاړ شو او نبی علیہ السلام به په دې باندې قایل کو چې یاره زما ډله وکړه ځکه زه مسلمان یم او دا خپل ټول الزام به په دغه یهودي باندې ورواچوم چې غلا ده کړې. نه الله جل شانه ړومبي آیت مبارکه کې فرمایي چې دی د خلکو نه خبرې پټوي مطلب چې دی د شپې منصوبه کوي خو د خلکو نه پټ کوي دا ټول کارونه د خلکو نه خو الله جل شانه فرمایي دی خبرې پټوي ولا یستخفون من الله دی د الله جل شانه نه خبر نشي پټولی ځکه وهو معهم اذ یبیتون دی چې د شپې کمې منصوبې جوړوي کمې چې د الله ناخوښه منصوبې دي نو الله جل شانه خو د انسان سره په دغه وخت کې الله جل شانه په هر څه باندې عالم دی که د شپې یو سړی خبره کوي که د ورځې خبره کوي که په هر حالت کې که د ځمکې په یخ کې هم کوي الله جل شانو په دې باندې پوهه دی عالم دی په دې باندې. اوس دې داسې منصوبې جوړې چې د خلکو نه پټوي الله فرمایي زما نه به یې څنګه پټې کړي زما نظام خو د عدل نظام دی د عدالت نظام دی. اوس دې دا وایي چې زه د ظلم کوم الله جل شانو فرمایي زما په شریعت کې ظلم نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظلم نشي کولی نو الله جل شانو فرمایي چې دی د الله نه خپل منصوبې د انسانانو نه خپل منصوبې پټي
او د الله جل شانه نه خپل منسوبې څنګه پټي کی ځکه وهو معهم الله خو دوی سره دی په هغه وخت کې اذ په هغه وخت کې یبیتون چې دی منسوبې جوړي ا منسوبې د سړي چې ما لا يرضى چې الله هغه نه خوښي من القول دا هغه وینا نه چې دی په خپل منسوبو کې کړی دا وکانه الله بما يعملون محيطا دي چې هر سکه الله جل شانو راګیرون کې دی غیلره یعنی الله جل شانو پاغي باندې عالم دی دویم آیت مبارکه انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحیات الدنیا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او صحابه کرام رضی الله عنهم اغیت الله جل شانه د یو خبر تذکرہ کوي او د دین الله جل شانه منکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه چې چرته حق او باطل راشي صحیح او غلط راشي نکه هغه د هر چا په حق کې نو حق حق او باطل باطلی رښتیا رښتیا او دروغ دروغي ټیک ټیک او غلط غلطي الله جل شانه فرمای تاسو اوس دغه منافقانو د طرف نه یعنی د اغي طرفدار جوړیږي او د اغي طرف نه جګړه کوي الله جل شانو فرمای ټیک تا تاسو خو بنن د اغي د پاره جګړه وکي خو بیا به د قیامت پورز د الله جل شانو مخ ته تاسو د اغي طرفدار جوړ شي تاسو به د قیامت پورز د اغي وکالت وکي دا الله جل شانو د دې زماني وکیلانو ته او د دې زماني فیصله کوونکو ته اغي ته الله جل شانو ډېر یو سخت خبر اوري هغه دا چې الله جل شانو فرمایي او وکیل صاحب او جج صاحب تاسو وکالتونه هم کړي دي تاسو فیصلې هم کړي دي او چرته هم دې خبرې ته سوچ کړی دی چې د قیامت په ورځ نن په دنیا کې خو ما د یو غلط سړي وکالت وکړو نن په دنیا کې ما د یو غلط سړي دپاره خپله جبس زبردست استعمال کړه نن په دنیا کې ما خپل د جبې هغه طریقه او د جبې سلیقه او د جبې فصاحت او د جبې بلاغت او د جبې اوږدوالی نن ما پیش کو او یو مظلوم ته مې خپل حق ورنکو او الټه مې د ظالم مرسته وکړه خو الله جل شانو فرمایي بل ورځ به د قیامت په ورځ بیا زما په مخ کې وکالت کې او بکې وکالت او جج صاحب تا خو ډېرې دسخطې کړي دي په خپلو فیصلو باندې ډېر د ظالم مرسته دې کړې ده همیشه دې د ظلم مرګرتیا کړې ده همیشه د ظلم مرګری پاتې شوی همیشه د یو زنانه د هغې د عزت خیال دې نه دی ساتلی د هغې د یتیمانانو خیال دې نه دی ساتلی د هغې د حقوقو خیال دې نه دی ساتلی د یو غریب د حق خیال دې نه دی ساتلی او د پیسو دپاره تا خپل قلم خرڅ کړی دی نن به د الله جل شانه مخې ته خپل قلم هغه شانتې وچلی څنګه چې تا چلولی و په دنیا کې زمونږ وکالت دا ډېر یو بهترین څیز و وکالت او جج کېدل قاضي جوړېدل دا په یو زمانه کې د حق ټرمینالوجي وه د حق اصطلاح وه د رښتیاو اصطلاح وه خو زمونږ زمانه داسې زمانه ده چې په دې کې وکالت او قاضیتوب قضا فیصله دا د دروغ اصطلاح جوړه شوې ده چې چېرته څوک د وکیل او د قاضي نوم علي نو ډایرکټ د انسان دماغو ته دروغ راځي او ظلم راځي دې خبرې ته هم خیال کړی دی چېرته دا ولې دې د ظلم حدود کراس کړي دي خلکو نو اوس د ظلم یو اصطلاح جوړه شوې چې هغه وکالت دی چېرته څوک د وکیل نوم علي خلک وایي 2 نمبر ځکه ته لږ سوچ وکړه چې یو سړی په بل سړي باندې کیس کوي خپل وکیل نیسي خو دواړه خو په حق هم نشي کېدی دواړه په باطل هم نشي کېدی کېدی شي نشي کېدی یو به حق یو به باطلي نو دا کم چې د حق سره ودرېدو دا بل د پیسو دپاره د څه سره ولاړ دی د باطل سره ولاړ دی چې دا یو د رښتیاو سره ولاړ دی دا بل د څه سره ولاړ دی د دروغو سره ولاړ دی که دا یو د عدل سره ولاړ دی دا بل د ظلم سره ولاړ دی
نو دومره د ظلم انتها وشوه، دومره دروغ انتها وشوه چې اوس څوک د وکیل نوم الي او چېرته د جج او د قاضي نوم الي، خلک وایي دروغ، خلک وایي دو نمبري، خلک وایي ظلم. یو اصطلاح جوړه شوې د ظلم، ظلم د وجې نه. الله جل شانو فرمایي نن خو تا ډېر وکالتونه کړي دي، د قیامت په ورځ به هم وکالت کې. څنګه وکالت پکې د الله جل شانو مخې ته؟ هغه ورځ خو به داسې چې لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جج صاحب ته به هم ولاړي، وکیل صاحب ته به هم ولاړي، د الله جل شانو مخې ته به فرشتې هم په صف کې ولاړي، پیغمبران به هم ولاړي، د هغې صحابه کرام او حواریین به هم ولاړي. د چا پلار به د خولې نه یوه خبر نشي ایستی الا من اذن له الرحمن، چې الله جل شانو کله اجازت ورکي نو بیا به هم خبرې کوي، خو داسې خبرې کوي چې وقال الصوابه، روغې روغې خبرې به کوي. بیا به قاضي صاحب ته وایي څه فیصله دې کړې وه، وکیل صاحب ته به وایي څرنګې وکالت دې کړی، د کم قسم وکالت دې کړی. دی به وایي جی داسې چلو، جی داسې چلو، داسې چلو. الله جل شانو قال صوابه، قال صوابه، روغې خبرې نه کوي، نه کوي روغې خبرې. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الله فرمینن بوله په خوله باندې مهر وامه، وتكلمنا ايديهم، لاسونه به هم را سره خبرې کوي چې څنګه دستخط دې کړی، څنګه فیصله دې کړې وه. نن به را سره خپې هم خبرې کوي چې د عدل ځای ته تللی وي که د ظلم ځای ته تللی وي. بیا به را سره چمړه هم خبرې کوي. الله جل شانو فرمایي بیا به د خپلې چمړې ته حیراني. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اوهو زما سرمنی دا په تاسې چلو چې ته خبرې کې. هغه به ورته وایي قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، زه هغې الله ګویا کړم کوم چې هر یو څیز ګویا کړی. نن خو به هغه دا هر څه وایي، دا هر څه برابر سره کېږي. نن خو وکیل هغه د خپل وکالت په زور کې ډېر د دروغو هغه پلانینګ او د هغې هغه منصوبې او د هغې هغه طریقې او سلیقې او لارې وباسي. نن قاضي صاحب د خپل قضا په هغه کرسۍ باندې ناسته ډېر په آزاد زړه باندې دستخط کوي، خو په هغې ورځ باندې چې الله جل شانه هغه فیصله کوونکی، پیغمبران گواهی ورکوي، فرشتې گواهی ورکوي. او ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کتاب مخې ته پروت دی، هغه گواهی ورکوي. لاس او خپې او چمړه په انسان گواهی ورکوي او فیصله الله جل شانه کوي. په هغې ورځ نن خو د یو حق مسله ده، د چا ځمکې واغسته او د چا ځمکې ورکړه، د دې خبرې فیصله ده. د دې په منځ کې وکیل او قاضي ولاړ دی، په هغې ورځ به فیصله کوونکی الله او وکیل او قاضي صاحب به د جنت او د جهنم په منځ کې ولاړ وي، یا آر او یا پار. داسې فیصله به الله جل شانو کوي. داسې الله چې ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، نن به الله جل شانو یو تله لګوي او هغه تله به ډېر د عدل او د انصاف، په هغې کې به ذره برابر په چا باندې ظلم نه وي. وان اعمال بني آدم وقولهم توزن، نن به د بني آدم او اعمال او د هغې خبرې هغه به الله جل شانو وزن کوي. داسې بې نه پرېږدي یو قدم به انسان مخکې لاړ نشي څو پورې چې الله جل شانو دې یو څو تپوسونه نه یې کړي، هغې پورې به نشي تللی. یو قدم به هم چوت نه کړي، قدم جبه به خپله نشي ړقولی د الله جل شانو مخې ته. نو په هغې ورځ به دې قاضیانو او دې وکیلانو څه حالت هغه الله جل شانو ته پته ده، مونږ ته پته نشته. ځکه په بعضې متکلمون فیها روایاتو کې راځي چې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د یوې ورځې عدل هغه د شپېتو کالو د عبادت نه بهتر دی. د یوې ورځې عدل د شپېتو کالو د عبادت نه بهتر دی. الله جل شانو به د قلم تپوس کې څنګه دې استعمال کړو، خرڅ کړی دی، په دروغو دې خرڅ کړو، په ظلم دې خرڅ کړو، دا څه کې په باطل دې خرڅ کړو. الله جل شانو باطل نه مني، دروغ نه مني، دو نمبري نه مني. نن به صفا خبرې به کې بس. دا الله جل شانو فرمایي نن خو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه خلک د منافقانو طرفداري کوي، د هغې وکالت کوي، خو د قیامت په ورځ به د الله جل شانو مخې ته بیا څوک وکالت ته تیار شي، څوک به د دغې منافقانو طرفداري وکړي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافق چې کوم اغلا کړی دا بس دته به د اغلا سزا ملاویږي او د طرفداری د هیڅ حکمونه کې د الله جل شانو حکم دی ها انتم هؤلاء آیا تاسو هغه خلک کې جادلتم عنهم چې دې طرفداری کوي په الحیات الدنیا په دنیوي ژوند کې فمن یجادل الله بیا به څوک جګړه وکړي د الله جل شانو سره عنهم د دې طرف نه یوم القیامت قیامت پر ورځ ام یا من یکون علیهم وکیلا څوک پر دې طرف نه بیا وکالت کوي څوک پر دې وکیل جوړي